السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډیزاین جوړولو دوهمې برخې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د کورپاڼو یو نوی ډیزاین چې ډېر ښایسته ډیزاین ده، نو په هغه باندې کار کوو چې څنګه کولی شو هغه ډیزاین جوړ کړو. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، نو ډیزاین به تاسو په خپله ووینئ. نو راځو په دغه ډیزاین کې موږ یو انځور ته اړتیا لرو چې هغه دا ده. دا مو چې کله راواخیسته اوس راځو شاته. نو لومړی راخلو لاینر ایج. دا مو چې راواخیسته د ده دا ولاړوالی چې دا هم ایج فرنټ کوو. په هغه کې بیا یو لاینر بل هم ږدو چې نو لومړی دا ایسته کوو، لاینر وي راخلو. لومړی د دغه فیډینګ صفر کوو او بیا لاینر وي راخلو. بیا یو بل هم راخلو، مثلا یو بل او 3 دانې راخلو څنګ سره. د ده نه بعد به راسو د ده وایټ به هم یو کو، د ده به هم یو کو، او د دې بل هم همداسې. لومړی چې کله یو کړ، اوس راځو یو لاینر راخلو، لاینر ایج مو چې راواخیسته، د ده دا لومړی د دغه فیډینګونه صفر کوو. فیډینګ مو چې کله صفر کړ، بیا له هغه نه بعد به نور کار پسې وکړو. درې واړه مو صفر کړل. نو لومړی دلته د ده ولاړوالی چې دا یو سلوشل کوو. کله چې دا سلوشل کړ، نو اوس راځو د ده بیکګراونډ ریسورس کې دغه عکس انتخابوو. نو اوس کوو چې د دغه دا سور هم یو سلوشل کوو. دا مو چې کله یو سلوشل کړ، نو دا صحیح نه راځي، نو د بل هغه ته لاینر ته یې اړوو. وارپ کانټینټ یو سلوشل، دا هم بیا هم نشو صبر چې یو سلوشل دلته هم همداسې کوي. نو اوس راځو مجبوره دا هم ورته یو سلوشل کو او دغه هم یو سلوشل کو. یو سلوشل اوس صحیح سو او دا دلته په مابین کې ږدو، مابین خانه کې. نو اوس راځو یو ایمیج ویو راخلو، ټکسټ ویو لومړی راخلو، بیا به ایمیج ویو پسې راواخلو او د دغه دا ورټیکل کوو او ګراویټي هم سنټر فیډینګ هم صفر. اوس راځو ټیکسټ کلر چې دا وایټ یعنې سپین، او د انځور ولاړوالی او سور چې دا 15 کوو. سکیل ټایپ یې هم لومړی انځورونه خو نشته، سکیل ټایپ به فټکس وای کړو. له هغه نه بعد اوس راځو دا په یو هغه کې ثبتوو، یا ثبتولو نه مخکې ثبت مو کړ، اوس به راسو اخري ځای ته. نو دا خو بیرته لرې کوو. دلته مو لرې کړ، اوس راځو د دغه ریټیشن نوي کوو. نو دا خو نوي سو، اوس مجبوره یو دا انځور هم متن هم ورته 90 درجې تاو کړو، نو سم نه راځي. لومړی راځو، اوس راځو دلته خپل حالت ته راولو او راځو ایمیجز ته. په انځور باندې مو کلیک وکړئ او تاسو به دا لږ تاو کړئ، داسې به برابر کړئ. کله مو چې تاو کړ، اوس به راسئ، اوس به سم سو. نو اوس راځو دا ثبتوو. نو اوس راځو کوم هغه مو چې ثبت کړی وو مخکې، مثلا هغه مو سنټر کړ، کوم یو مو چې ثبت کړی وو هغه راخلو کته، هغه اوس راخلو، بیا یې راخلو 3 دانې سر په سر ږدو. کله مو چې دا سر په سر کېښودل، اوس له پورته خوا نه راکته کېږي، یعنې ټرانسلیشن وایي. ډېر ساده ده راکته کېږي، نو ډېر سره صریح راځي، نو دا باید
شل عدده کو، شل هم کم ده نو ډېر ده، 22 یا هم 25. 25 عدده بیخي سم راځي. اوس بیا 25 کلیک کوو، منفي 25 پورتنی به منفي 25 راکښته کړو. له هغه نه بعد به اوس راسو بیا به په دې بله خانه کې هماغه کوم چې کاپي کړي دي هغه به کېږدو. یو به کېښود، اوس به راسو ګراویټي، دا به سنټر کړو. بل به هم راواخلو، بل مو چې راواخیسته نو اوس به نیمایي دا ورپورته کړو، مثلا 25 نیمایي کې باید مکمل عدد راسي، نو دا بېرته دا پورته سې ورولو، مثلا 26 عدد ورولو چې نیمایي سي 14 یې پوره کړي، او پورتنی هم مثبت 14 درجې یعنې 26 درجې چې مثبت 26 درجې راکښته کوو. اوس دا د څنګ داسې دي، دا نیمایي 14 دا کښته کوو او لاندنی چې ده 14 راپورته کوو، 14 عدده. نو دا مو هم 14 عدده راکښته کړ. نو اوس په مکمل لاینر باندې کلیک کوو او داسې ده 13 یا 38 درجې ورولو، 38 یې کوو 40. نو 40 مو چې کړ اوس بیخي صحیح راغی. اوس راځو دا ثبتوو، مثلا دا 40 شو، اوس به دا ثبت کړو. دا به ثبت کړو، په یو نوم به ورکړو، مثال چې دې بلې خوا ته یې واړوو. اوس منفي 40 درجې به دا د دې خوا ته کړو. نو دا نیمایي راځي، نو دا بېرته ډیلیټ کوو، ځکه چې پورتنی لاینر دا پورتنی لاینر بېل ده له هغه نورو لاینرو سره، په یو لاینر کې موقعیت نه لري. چې په یو لاینر کې موقعیت ونه لري نو هغه هم نه راځي. بېرته هماغه کوم یو انځور مو چې ثبت کړی و هغه رااخلو، لکه دلته مو چې راواخیستل. اوس یې ګراویټي سنټر کوو، ګراویټي نه بعد یې 14 درجې یو بل ته ورنږدې کوو. ترانسلیشن وای دا مو 14 او پورته لاندنی هم 14 منفي 14 یعنې 14. اوس مکمل لاینر کلیک کوو او منفي 40 درجې دا ور بیایو. نو دا هم د دغه ډیزاین شو. نو د ګرد ډیزاین دا هم د ګردې مینیو یعنې د ګردې کورپاڼې چې ګردې بټنې ولري. اوس راځو دغه بټن ته مثلا نومونه ورکوو، بیا متنونو ته فونټونه ورکوو، څنګه فونټونه ورکوو، بیا دا کوم انځورونه مو چې ورته ټاکلي دي مثلا داخل کې آیکنونه، دلته آیکنونه هم ټاکو. بیا له هغه نه بعد اپلیکیشن رن کوو چې کېږي مکمل کاریال جوړ شي. او تاسو کولی شئ همدې کاریال ته هرې بټنې ته مثلا کلیک یعنې عمل ورکړئ، نو په همغه کوم 140 یا 140 مو چې 120 یا 120 هغه مو چې کړی وي په هغه باندې به کلیک کوئ، بیا به همغه ته کلیک کړئ. خپل کوم هغه معلومات چې مثلا تاسو غواړئ په هغه باندې یو صفحې ته لاړ شئ، یا کاریال بند کړئ یا یو لینک خلاص کړئ، نو په همغه کې همغه د کوم عمل مربوط بلاکونه چې دي همغه به هملته کېږدئ. مثلا موږ غواړو چې لاندې هغه ته هغه ورکړو، لاندې بټنې ته اوس موږ هغه ته عمل ورکوو د وتلو، نو همغه ته به د فینش سیفټي هغه ورکوو. اوس راځو دلته عکسونه ورته رااخلو. نو زه ویډیو درومه تر څو عکسونه راواخلم. عکسونه مې راواخیستل، اوس راځو پکې رااخلو یې، یعنې پکې وضع کوو یې. دغه کې یو انځور ټاکو، مثلا دا خو د وتلو ده. ما د مثال په طور باندې عکسونه ورته انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ بیا دا عکسونه د هرې موضوع موافق خپل عکسونه ورکړئ، مثلا هره برخې ته خپله لیکنه وکړئ، مثلا زموږ په اړه یا تنظیمات یا نور کاریالونه یا کوم چینل په ټلګرام کې لرئ د هغه لینک ورسره وصل کړئ. نو دا هم وه د همدې ډیزاین مکمل. اوس لږ کار پاتې ده، دا به زر خلاص کړو. بیا له هغه نه بعد اپلیکیشن هم رن کوو چې
هغه ده. نو اوس فونټونو ته راځو، یو فونټ رااخلو، فونټ به ورکړو. فونټ مثلا تاسو خپل یو فونټ راواخلئ، مثلا دغه فونټ رااخلم او په ان کرېډ کې کوم هغه چې دي مثلا لیکنې چې دي هغه ته فونټونه مثلا د فونټ بلاک رااخلم، بیا هغه ته فونټونه ورکوم. سیټ ټایپس دا مثلا تاسو لومړی دا باید نه کاپي کوو، لومړی دلته ټکسټ ویو انتخابوو، فونټ ورته انتخابوو. مثلا دلته فکري روزنتون ورته انتخاب کړو، د فونټ نوم ده. اوس د لاندنی بلاک کې هم همداسې د لومړني بلاک په هغه باندې عمل کوو، به دا کاپي کړو. مثلا تیار فونټونه هر شی ورته انتخاب شي، فقط خطونه ورته بدل کړئ. مثلا په لومړي کې ټکسټ ویو ده، په دوهم کې دوهم حتی تر نهمه پورې، څلورم، پنځم او اتم او نهم دغه لیکنې دي. مثلا په دې صفحه کې دلته دا انتخابوو، کوم یو چې اضافه شو هغه لاندې بیل کړئ ترې. اوس نو په بیولډ افیکه باندې کلیک کوو. نو دا هم و د دغه ډیزاین زده کړه. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لویه الله سپارم. د الله جل جلاله په امان.